اوس د وطن د جوړونې وخت دی اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی د آبادۍ او رغونې وخت دی اوس د خدمت او د یووالي وخت دی اوس د وطن د جوړونې وخت دی اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی د آبادۍ او رغونې وخت دی او ضرورت د شارو کلی مونتا هر هیواد وان سترګې نیولې مونتا او ضرورت د شارو کلی مونتا هر هیواد وان اندراب د بغلان ولایت یو لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې ښکلې هوا او اوبه لري چې تر ډیری د سیلانانو پام ځان ته رااړولی. اندراب د ژمي په موسم کې معتدله هوا لري، حتی په لوړو سیمو کې هم سړه وي، او د دوبي په موسم کې د تودوخه درجه له 15 تر 40 درجو پورې کیږي. هوا یې په بشپړه توګه معتدله او خوندوره ده. هر کال ډیر بارانونه وري او په هغو سیمو او حتی د موسمي بارانونو په ځینو وختونو کې سیلابونه د دې لامل کیږي چې کرنیزې ځمکې د حاصلاتو او غیر حاصلاتو ونې پرې کوي، او د دې سیمې د خلکو نسل او د اوسیدونکو مسلکونه کرنه، مالدارۍ او په نجارۍ بوخت دي. د باغونو د لرلو له امله په شنه سیمه بدله شوې او د جغرافیایي چاپیریال د ژوند کولو لپاره خوندور کړی. د اندراب مشهوره میوې لکه مڼې، زردالو، بلخي ناک، ګیلاس، آلوبالو، فارموسا، شفتالو، چارمغز او داسې نورې میوې لري. په دې ولسوالۍ کې بې میوې لرونکي ونې لکه ارعر، سفیددار، بیت، چنار، ارچا او داسې نور اوسي چې د خلکو د کرنې عواید 40% مڼې جوړوي. د بغلان ولایت د اندراب په 3 ولسوالیو کې د سړو خونو نشتوالی او د میوو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشتوالی باغلرونکو ته نورې ستونزې راولاړې کړي دي. د اندراب په 3 ولسوالیو کې سږکال د میوو حاصلات 95% لوړ شوی او د دغو سیمو د اوسیدونکو څه باندې 40% عاید د مڼو او نورو میوو له حاصلاتو ترلاسه کیږي. د اندراب د سلا، بنو او پلهحصار ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د میوو له حاصلاتو راضي ښکاري، خو د سړو خونو نشتوالی او د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار نشتوالی د باغدارانو عمده ستونزې بولي. ټول پاڅېږئ په ګډه جوړ چې کړو دا وران ښارونه، وطن د ټولو افغانانو کور دی، مخبت اوس د غوښتنې وخت دی. وطن د ټولو افغانانو کور دی، مخبت اوس د غوښتنې وخت دی. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. د آبادۍ او رغونې وخت دی. اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی، غرونه او دښتې هم په تمازمون. اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی، اوس د خدمت او د یووالي وخت دی. اوس د وطن